سلامونه قدرمن دوستانو، یو ځل بیا مو وخت په خیر او د وطن یوې ډېرې ښایسته سیمې یوې ډېرو ښایسته سردرو ته راغلي یو. په لغمان کې د الیشنګ ولسوالۍ ده. په الیشنګ ولسوالۍ کې د میل دره ده، هغه دره چې د غازیانو او د اتلانو په نامه باندې مشهوره ده. طبیعت دغه ښکلا تاسو وګورئ، دغه غرونه وګورئ، دغه منظرې وګورئ چې په څومره یو ښایست سره الله تعالی جوړ کړي دي او دوی ته یو ډېر ښایسته ښایست بخلی. زموږ وطن ډېر خوږ دی، ډېر غني دی، ډېر له دغسې شنو درو څخه مالامال دی. نو هغه وطنونه چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې کتلي دي چې وایي دا دومره ښکلی دی، دا سویټزرلینډ دی، دا هالینډ دی، دا دومره ښکلی دی، له هغو زموږ وطن یو په لس چند ډېر ښکلی دی. تاسو وګورئ دا سیمو کې، دا غرونو کې دا منظرې وګورئ، دا ساحې وګورئ. مولوي صاحب را سره دی، مولوي صاحب د همدغه سیمې دی، دلته پاتې شوی دی، دلته یې مزلونه کړي. مولوي صاحب څنګه دی؟ دا خو ډېره ښایسته سیمه ده، تاسو داسې ښایسته سیمو کې پاتې کېږئ. ښایسته سیمه ده او بل دغه غرونه تاسو ګورئ چې د اونو باندې پوښل شوی دی، په دې کې د څېړیو اونې او د خونو مثلا دا ټول جلغوزي دي. بیا دا خو اوس نن وریځ دی او لږه فضا لږ صفا نه ده، دا چې لږ بره دغه شي د نښترو اونې دي طبیعي، هغې الله ته هغې ته داسې د اونو باډي چې ته منظرې په شکل ګورې او ترتیب دغه کوې، الله په قدرتونو انسان قایل شي چې یا رب العالمینه داسې یو آباد غرونه چې ځمکه سم نه ښکاري، ټولې اونې دي، نښتریزه غرونه او جلغوزي نه مالامال او داسې عجیبه بوټي پکې دي چې فرض کړه زموږ د افغانستان د تعلیم او دغه چې لږ مخکې شي او مثلا د نور د فني او مسلکي شي دا خلک، زه په دې غرونو کې داسې څیزونه طبیعي شته چې هغه ډېر قیمت لري او بیا داسې بوټي پکې شته چې د هغې نوم دی مثلا دارمه، لیک، اوشپړاني مثلا اوسکمه، دا داسې بوټي دي چې بیل بیل خوشبویي لري چې انسان پکې حرکت کوي نو بیل بیل بوټي یا بوی معلومیږي. څه عجیبات منظرې لري، ډېر تداوي دپاره دي. لکه اوس افغانستان د هند نه د عطر دغه کوي او موږ په ځانونو مګو، په خدای که دلته مسلکي کسان پیدا شي داسې عطرونه چې ټوله دنیا به تعجب کوي دغه نه. قدرمنو دوستانو، تاسو د مولوي صاحب خبرې واورېدې. زموږ وطن لکه څنګه چې مخکې ما خبره وکړه لکه ښکلی دی، نو همدغسې طبیعي بوټي مولوي صاحب ویلي چې په دې غرونو کې داسې طبیعي بوټي چې هم بوی لري، هم یې عطر ترې جوړېږي، هم د دوا لپاره دی، ډېر زیات دي. خو خبره دا ده چې زموږ وطن له تعلیم وروسته پاتې مسلکي کسان نه لرو، نو که چېرته تعلیم مخ ته لاړ شي، پرمختګ وشي، دغه هر بوټی هغه پخوا یو چا یو شعر ویلی و، وایي هر کاڼی لالونه دي، هر بوټی لونګ دی، که نه پوهېږم دغسې کوم شعر و. واقعا چې همدغسې دی، وطن کې امنیت دی، د وطن هره خواته امنیت دی. که تاسو د وطن هر ولایت ته ځئ دغسې امنیت دی. موږ دغسې نن په دې باراني فضا کې راغلي یو، له دې وطن د سردرو نه مو خوند واخیسته. هغه سیلانیان چې د سیل د سیاحت ذوق لري او هغوی مینوال دي چې مثلا په دغسې ساحو کې چکر ووهي، تاسو کولی شئ لغمان ته راشئ، په لغمان کې دغسې سردرو کې تاسو چکر ووهئ، دې نه خوند واخلئ، دلته ځان ته کړیانې جوړه کړئ، دلته ځان ته چرګان حلال کړئ، دلته ځان ته ګډان حلال کړئ او له دغسې میلو څخه خوند واخلئ. باره کې زه درته وایم چې رب العالمین د احساناتو د هغې د کرم ته چې موږ توجه کوو، زه وایم چې د شپې او د ورځې الله ته سر په سجده پرېوځو، ځکه دې ځای کې لکه ازمري هم سم نشي ګرځېدلی، ځنګل کې پیریان به هم خپله دغه ځنګل کې هېرېږي. خو الحمدلله هېڅ چېرته بې ښاره بې خوفه موږ دلته چکر ولګو، دغه سفر مو وکړو، دا ځایونه موږ ولیدو، نو دا د رب العالمین احسانات دی. الله تعالی دې زموږ په ګناهونو د خدای دا نعمت موږ نه نور مه واخلي. او دغسې ښایسته درو کې به چکر داسې ډول یې عجیبه، اخوا مثلا رنجاني دایان د ګران سره لګېدلی، داسې ځای مثلا پانډاو دی، ټپکال دی، د هغې شاته هغه دی الینګار لګېدلی، اخوا چې ځای په شاګر نورستان سره لګېدلی، نو دا عجیبه منظرې لري او غرونه ټول په اونو پوښل شوي.